السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو مینوالو، زه یم ستاسو ورور صدام حسین او تاسو ګورئ SQ ټیک چینل. درنو دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته درښایم چې لکه مخکې ویډیو کې چې ما تاسو څنګه ښودلی و چې یعنې څرنګه میسنجر ډارک موډ ته واړوو، نو په همدې ډېرو بیا دوستانو خوښ کړي و هغه ویډیو، او نو په دې شرط سره ما هغه تاسو ته په دې طریقه کې درښایم چې یعنې فیسبوک هم تاسو کولی شئ همغه میسنجر غوندې ډارک موډ ته واړوئ. دوستانو، مخکې د ویډیو شروع کېدو نه یو هیله در څخه کوم چې تاسو زما چینل ته نوي یاستئ نو زما چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره زنګ نشان ووهئ. زنګ نشان ګټه دا ده کله چې زه تاسو ته نوې ویډیو اپلوډ کوم نو د هغې څخه تاسو ژر تر ژره نوټیفیکیشن میلاویږي او باخبره کیږئ، او همدې ته ورته ډېر ښایسته ویډیوګانو ته په تمه اوسئ. په همدې چینل کې زه روزمره یو ښایسته همداسې یو جالب ویډیو تاسو ته د ټیکنالوژي په اړه نشروم. نو راځئ وخت ډېر نه تیروو، ویډیو شروع کوو. دوستانو، د دې لپاره راځو اول قدم کې پلی سټور ته راشئ. دلته یو اپلیکیشن دی، هغه به څه کوئ ډاونلوډ کړئ چې هغه نوم یې دی میک یعنې MAKI میکی فار فیسبوک. تاسو ګورئ په اول هغه کې ما ته سرچ کې راغی میکی فار فیسبوک ان میسنجر. دا چې کوم یو تاسو ته ښکاري دا به څه کوئ، همدې باندې به کلیک کړئ، دغه لینک باندې که خپله پوره لیکئ خپله ولیکئ. ما مخکې دا ډاونلوډ کړی دی، ګورئ تاسو انسټال راځي دغه اپلیکیشن دا اول سر کې چې دی دا لوګو ته ښه متوجه اوسیږئ. مثال کوم بل بدل ډاونلوډ نه کوئ نو همدا به تاسو څه کوئ، دا به ډاونلوډوئ. تقریبا ډاونلوډ ډېر زیات دی دوستانو، ډېر دوستانو ډېر خلکو ډاونلوډ کړی دی، ریټینګ هم ښه دی. دغه به انسټال کړئ، انسټال څخه وروسته اوس ما انسټال کړی دی، اوپن ور باندې راځي. دا اپلیکیشن به څه کوئ، دا به اوپن کړئ. دا چې کله اوپن کړه دغه صفحې ته به تاسو څه کوئ، داخل شئ. مثال دلته به تاسو خپل ایمیل او پاسورډ ورکړئ چې هغه ستاسو هر څه وي. زه به تاسو ته دغه مثال ورکړم، خپل د ایمیل او پاسورډ او لاګین به شئ. دلته بره یا موبایل شمیره یا ایمیل ورکړئ، لاندې پټ مې پاسورډ هغې څخه وروسته به ننوتل یعنې لاګین شئ. خپل پاسورډ او ایمیل ادرس هم چې ورکړه لاګین باندې به کلیک شي، دا به تاسو ته څه شي، لاګین شي. دغه صفحه تاسو ته مثال راځي، یا پاسورډ سیف کوئ یا نو تھینکس یا سیف ہوتے هو پاسورډ د سره سیف کړه. چې کله بل دفعه اوپن کېږي نو تاسو ته به اړتیا د دې نه وي چې تاسو ته مثال باز بار پاسورډ ورکړئ. دوستانو، تاسو ته به دغه انټرفیس څه شي، خلاص شي. دا چې کله خلاص شو دلته د 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ. د 3 ډاټ کې سیټینګ باندې به کلیک کړئ. کله سیټینګ باندې کلیک کړئ په دغه وخت کې به د جنرال باندې کلیک کړئ. جنرال باندې کلیک کړئ، دا اول چې ښکاري ګورئ د باندې به کلیک کړئ. دلته به دوستانو څو مې انتخاب کړئ، اول 2 3 4 امولډ همداسې راځي، دغه 4 باندې به کلیک کړئ. کله چې د باندې کلیک کړئ نو بیک راشئ. کله چې بیک راغلی نو تاسو ته به اتومات څه شي، ستاسو فیسبوک به بلک یعنې ډارک موډ ته واوړي. تاسو ګورئ دوستانو، ډېر زبردست او ډېر ښایسته معلومیږي. کولی شئ تاسو چیک کړئ او خوند ترې واخلئ. دوستانو، دغه دوستانو ګورئ فیسبوک مکمل ډارک موډ ته واوښته او کولی شئ خوند ترې واخلئ. دوستانو، هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. دوستانو، سبسکرایب در څخه هم هیر نشي او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله په امان.